دغه څلور امامان دا خو د نبی اسلام په وخت کې نو، دغه څلور مذهبونه خو د نبی اسلام په وخت کې نو، لکه امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله. دا خو اوس د نبی اسلام د زمانې بعد راغلي دي، نو موږ ولې د دوی اطاعت کوو د مذهبو کې د مذهب پر لاره باندې ځو؟ دا سوالونه ما څخه ډیر سوي او دا هغه خلک دا سوالونه کوي چې هغه د منیر شاکر او دغسې نور خلکو بیانونه اوري او بیا په ذهن کې تشویش پیدا سوی چې یاره یو مذهب دین اسلام دی، نو دغه څلور مذهبونه بیا د کومې خوا راغلل؟ نو ښه په غور فکر سره دا خبرې واورئ او چې څومره کولی سئ د الله د رضا په خاطر باندې دغه پیغام مخته د سره شیر کړي چې د خلکو سر خلاص سي. دا څلور مذهبونه دا نوي مذهبونه نه دي، دا د ځانه جوړ سوي مذهبونه نه دي، دا پر هغه لاره دي چې کومه لاره د پیغمبر وه، چې کومه لاره د قرآن ده، چې کومه لاره د صحابه وه، دا پر هغه لار باندې دي، دا د دې نه اخوا دېخوا والا نه دي. او دا مذهبونه دا د نبی اسلام د وخت څخه را روان دي، داسې نه دی چې مطلب دا مذهبونه د نبی اسلام د وخت څخه بعد چې دي هغه جوړ سوي دي. لکه زه اوس تاسې په ثبوت رسوم، لکه په مکه شریفه کې امام ابن عباس رضی الله عنه، او په مدینه کې زید بن ثابت رضی الله عنه، په کوفه کې ابن مسعود رضی الله عنه، په یمن کې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه. دا هغه امامانو چې کله به صحابه ته یو مسله پیښه سوله نو دوی به راغلل د دې خلکو څخه به پوښتنې کولې چې دې باره کې قرآن څه وایي، دې باره کې حدیث څه وایي، دې باره کې موږ ته فیصله راوکړي. او موږ چې دا وخت امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې پر مذهب باندې یو، دا مذهب د خپل کور نه دی جوړ کړی، د خپل کور نه دی راایستلی، دا هم هغه مذهب دی چې کوم مذهب د رسول الله و، کوم مذهب د قرآن و، خو صرف حقیقت دا دی چې دی مجتهد و، د قرآن او د حدیث نه مسلې راایستلې، د قرآن او د حدیث نه د اجماع امت نه د خپل اجتهاد په زور باندې دغه مسلې راایستلې او دغه مسلې جمع کولې. او هغه کس چې هغه د قرآن او د حدیث علم نه لري هغه پر دې مسلو باندې عمل کوي. اوس ګوره که چیرې ته مجتهد نه یې، مجتهد دا مطلب ته په قرآن نه پوهېږې، په حدیثو نه پوهېږې، قرآن او حدیث چې په کومه ژبه کې دي هغه ژبه سره ستا واقفیت نه وي، هغه ژبې معلومات تاته نه وي، نو بیا پکار دا ده چې ته د یو امام تقلید وکړې، د یو امام لاره ټینګه کړې چې کوم هغه مسلې راایستلې دي هغه مسلو باندې ته عمل وکړې.